د ګلپاڼې د واده خبر راورسېدلو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوي یئ نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو تاسو ټولو ته معلومه ده چې څه وخت مخکې د ګلپاڼې نکاح د رشید په نوم یو افغاني سره شوی و، خو دا نکاح پټ شوی و او په دې دینه د شوبیز دنیا هم ډیر زیات خلک خپه وو چې ولې نکاح پټ کو او موږ له خبر رانه کو. خو دوستانو دا ځل ګلپاڼې ویلي چې زه به واده کې ټول شوبیز والا راغواړم او د پاکستان یو غټ شادي حال کې به واده کوم. دا خبره د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال فاروق فراق هم په فیسبوک پیج باندې شیر کړې ده او ویلي دي چې ګلپاڼې دا ځل د هنرمندانو واوریدل او واده کې به ټول سلیبریټیز ګډون کوي. دوستانو ګلپاڼې په دې باندې پټ واده کړی و، مطلب ټولو نه غټه وجه دا وه چې هغې وي هسې نه د نورو هنرمندانو غوندې وشرمېږم او خاوند راله طلاق راکړي. تاسو د ګلپاڼې د واده باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور نه ضرور ولیکئ. موږ به ستاسو د کمنټ په انتظار یو. دا و زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.